راشه توی ښه چکر به ووهی توی ښه ښه لوکس چکر به دیر کو هرچه چین ته مخه به گدای بروش خالد تم خالد راځي ما خواته ډبل ما مې خواته تیار راته کوي کني راخله نیو وا ډاکټر اوس پوه دایما شوې دایما واده کې سیل به چیرته وکړو واده به ایران کې وکړم زه ولا ایران کې منځ دی چاته د ښځه راوله ته ترکیه زوړې کې څوک واده نه درکوي ما ته ته د میاشتې 100 روپۍ ګټې نه خالد ته بیخي خلکو بیخي په تنګ کړی د بیچاره بیخي د خلکو وننوت ته هلته د میاشتې 100 روپۍ ګټې زه و زه دغه 500 دیناره 600 دیناره میاشت افغانۍ ډالر جمع کړو افغانۍ څو کېږي افغانۍ څو کېږي مننه ورور دوستانو چې تاسې 300 لوی کسان مونږ ګورئ مونږ ته لایک راکړئ فالو راکړئ شیر کړئ او د ما یوټیوب چینل هم در سره فالو کړئ د ما د ټیک ټاک ته تاسې لاړ شئ څنګه وروره اوس وغږې شان پاتې دغه باندې کلیک وکړئ لاړ شئ بیا سبسکرایب او بیل آیکان هم وکړئ مننه له دا ښایسته ګلانو نه د ما سبا نه بله ورځ امتحان ده ما ته ښې ډېرې یو کوټې دعاګانې وکړئ نو اوس زموږ نور مېلمانه راوغواړو که څنګه دا یو ورور به کته کړو دا د 3 ښځو والا بیا و بس ده دا 3 ښځو والا بس ضرور 3 ښځو والا هغه مردار انسان دغه دا پرېږده نورې مه ځوروه ډېر ښه سړی و ښه زه پېژنم چې کېټ مصطفی د ښه سړی ده او غټ ستره والا او ډېر تخنیک وي دا خو دوی کامیابیږي نه د روشه د صبر هلو څنګه نه وشي بلا ورپسې ښه نورې څه خبرې دي د یو نفر بلاک دغه څه ده دغه سپین هغه پرېږده که نه پرېږده چې خوب نه ورځي خور ته وخور دې کومه بس صحیح د خبرې خلاصېږي زه خو یې نه کوم وروره خورې مه ورته کوئ دعا وکړئ ما ته د دې خویندې څه کوئ مننه له ګلانو ته ما ته انشاءالله ډاکټر وګورې سبا ته دې بیا میسج کړی چې 100 کې مې 102% نمرې اخیستې سبا بله ورځ دا وخت به زه درته وایم چې خدای پاکه داسې خدای توبه راځي چې لږ دعا وکړو سر مې پټ کړم بس دعا وکړئ چې ما ته خدای پاک ښې دوا راکړي زه به دې ځای نه یو ټیکری د تپوس کوم صحیح ده ښایسته ټیکری به تپوس کوم دلته ډاکټرې وا ډاکټرې اورې اورم ده هغه دې ایته موږ ته چې ما ټیکری لېږلی و هغه چې تا ویلې هغه ما واخیست هغه دې څه کړه هغه دې م چېرته غورځولی هغه خو مې د لمونځ کړی ده ډاکټرې ښه څنګه یې پوسټ کړم ما ته هغه ولېږه زه درته لېږم ډاکټرې صحیح ده په والله چې درته هغه خالده ما ته یې وکړه زه درته هغه بیا راپوس وکړي ما ته به ټیکریان راپوس کړي زه به صحیح ده تاسې ما ته ټیکریان رالیږئ زه به یو خالد یو ټیکری رالیږلی هغې کې خو زه مونځ کوم ځکه بیا هره ورځ یې په سر کړم خو بیا بېلمازه کېږي بیا به مونځ نسم پرې کوی که څنګه زه درته ایبان دی یو ټیکری دی کور بل یو چې 3 دانې درته لیږم بس ته 3 نه پورته ته ما غواړه داسې نه چې صحیح ده امارت د زنده‌باد دا په دا غریب امارت باندې مونږ څه وکړو ټول خلک د صحیح ده پټان وروره زنده‌باد دی پټان وروره صرف ورته وایي چې دا ودونه کې سیل پرېږدي ځکه مونږ لږ زره ټیک ټاک والا یو که نه امارت د زنده‌باد یې ورته لږ دا ډولونه مولونه پرېږدي همې دا ښځې داسې ځي دا ښځې به داسې ځي دغه اوه میاشتې م راوتې دا زنده‌باد دا زه یې درته وایم چې د امارت دې م زنده‌باد خو دا د څه هغې د افغانه کنځلې مه کوه کېدای شي هغه غلط شوی بل ته به یې کړي تا به په ځان باندې اخیستي چې غلطه خبره څوک ونه کړي هغه ته څوک کنځا کوي همدغه یو کمنټ دی راپوسی نه دلته یو بل ده زه درویش ته کنځاګانې کوي سیاسي بحث کې راځه ډاکټرې سیاست نه خلاص سیاست نه خلاص سیاست نشته وطن کې چې د چی باندې سیاست کې دا زبیر ته وګوره زه خالد ته خپله خور ورکوم ایته قواري ته وګوره السلام علیکم وفا وعلیکم السلام ډاکټر خیر جوړه شکر دی الحمدلله طبیعتونه وخت تیری د شکر الحمدلله ماته د زړونه څومره ګلان راکړي دا نور ملګرو ته مې سلامونه وایم
خالد ته درویش ته ټولو ته مې سلام وایه. علیکم السلام ورحمۃ خیر. ما هم کا مایلین تاسو باندې ډاکټر دې څه شي انتهام نه ده. دا مایلی دا ډاکټر دا پټان وای ډاکټر خالد اواز ما سم نه راځي. اوس درځي و غږیږه. هلو السلام حسد بابا څه خبرې د کور کلی کې خیراتي الحمدلله د لې چل تاسو خیرت امریکا کې خوشاله یې که خفه یې؟ دغه ډاکټر نجیب عکس لري کې بغیرته ډاکټر نجیب عکس لري کې کانزام کې ډیر د شرم ده ډیر بغیرته انسان دی. لکه دغه دوی دومره نه پیږي ښه چې ورته کینوي مجاهدین خلک دی او بس بیا پیږي د هغه څه کوي هغه سره ځان مه یو برابر کوي هغه ته څومره جواب ورکوي هغه نورې ښکنځلې دي تپس کوي جواب مه ورکوي همداسې ګلورین ته وګورئ وایي ته خو کافر یې ولې الحمدلله وایي ته چې د اسلام د دې د پلار دی خرڅ دی وایم الحمدلله العالمین الرحمن الرحیم ایاک ډاکټر چې دا ګلورین لږ په نوم باندې چې دا کم یاده که نه څومره کومک چې ډاکټر خلکو سره کړی ده د خرڅ وای الحمدلله رب العالمین د خدای پاک ثنا وایي کائناتو رب ده یوم د دې کومې ورځ اخرت ورځ ډاکټر ما ټلیفون دې لږ صحیح کړی تا غږ بندېږي ډاکټر تا غږ لږ بندېږي صراط المستقيم غږ دې بند کېږي غږ دې صحیح نه ده. صراط الذین د هغو خلکو لار ډاکټر غږ دې بند کېږي غږ دې سم نه ورځي خلکو غږ دې نه راځي اوس څنګه سم درځي اوس صحیح شو ډاکټر رښتیا اوس پر دې غږ بندېده په خدای اوس الحمد الالف لام ح میم دال الحمد لك صفات الحمد لله رب باندې رب العالمین رب د عالمین د عالمینو مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک ده ایاک نعبد و ایاک نستعین مونږه د تا عبادت کوو له تا نه مونږه غواړو ولا چې دومره ماز دا وای زه اوس یو جماعت کې ملا وم خو دومره د دې زده هم نه ده ولکه ترجمه پوره عربي ډاکټر ته درویش ماشاءالله دومره د سونه ورځي کنه ته د یوټیوب اولنی ویډیوګانې وګوره چې هغه وخت د خپل مخ نه خو د ډاکټر چې هغه وخت خپل مخ نه خو ده ډاکټر مهم مسؤلیت ته صحیح ده افغان پکې نه وي میډیا ته څنګه د مخ کار کړل ولې د مخ کار کړل کوم یو خپل کار مې دی زه پیسې خدای مې پیسې ولې ما مخ خدای جوړ کړی کته ډاکټر ورګه زورته مې تعالی چې په ما غرض مخ راخاره چې مولانا سي ملحق مردار سوی وو هغه څونه چې وسوځول مردار سوی معلم داغه مردار سو دا دغه په خوشاله کې ته مخ کار کوي ما غوړ ورځ راکړه مننه حضرت جان د ګلان راکې حضرت تم کار دی وکړو هغه به غیرت خچ مردار شغب بس کې فدایي عمله کوي ولی کوم ریاضي نه وای اوس به یو د ریاضي سوال درته راواخلم نه به مزدا کنه ډاکټر په دې غونډه کې بغیر د ریاضي په ریاضي کې خو بغیر د معنی بلې هم نه پیږي ځکه یادې کې دا سوالونه چې درالې غره ول سره هم تخصم درته حل کړیو څومره کې دی هغه او پیږي هغه مې په چا باندې حل کړیو ډاکټر پیږي هغه جلکم چې د نرس ده په پاکستان کې अगर तो जंग गिरा हुआ हो वो खालिद तुम्हारे पास टाइम में मेरे पास टाइम में तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ अगर आती हुई क्यों क्या मुश्किल है मैंने उसको बोल दिया मेरे एग्जाम है और बहुत सख्त सवाल थे इसे रहती भेजो मुझको भेजो मैं तुमको मुश्किल को हल करूंगा नो मॉर्निंग हमारी सफाई रात राहुली की अच्छी था मावली को पूरी बात खबर नहीं चला बच्चा हल करी माँ वर्ती माले
مکمل ور باندې دغه یقیني ویلي وو زه به استاد یم د ریاضي استاد یم پوهېږم چې څه مشکل یې ماته سوال را لېږه د بل مېلمه به هم راوغواړو بیا به خبرې ختمې شوې دوی راغلو بیا شور راغلو ډېر لاړې بېرته او ډېر شور کوي هغه ځینې بعضې بیچاره 10 نفره په یو اتاق کې ډاکټر هغه سره بیا شور ډېر دکترې سلامونه ستړی یم څنګه ښه یې جوړه وخت ساعت ښه تېرېږي مننه څه حالات دي شکر کراره ته خپله ښه یې شکر مننه والا وخت یې تېرېږي مسافرۍ ژوند دی خوب نه م راځي چېرته وې نه او خپل کمره کې یم خوب نه دلته 12 بجې علیکم سلام یوه بجې 2 بجې ودې کېږو سهار کې بیا سکول ته ځو ښه څوم سم کې دلته خو زه 5م کلاس کې یم ښه نو ته خو بلجیم کې عمر مې دلته دی خپل د بلجیم ژبې کې دي که انګلیسي کې دي نه بلجیم کې بلجیمي خپله ژبه ده دوج ژبه یې سخته ده والا ډېره سخته ده د بلجیمي ژبه ډېره سخته ده ډېره سخته ویګیټ از دیر کې دا د اروپا ټول مملکتونه هالند او بلجیم او فرانس او جرمني ټول مختلفه ژبه ده دلته اوس د فرانس خو فرانس خپله ژبه ده دلته په بلجیم کې خپله بلجیمي د دوج د خپله ژبه ده هایلنډي ژبه ده چې ورته وایي هایلنډي دي ته هایلنډي وایي بیا د جرمني چې د هغې ته بیا دوج وایي نو هر یو ملک خپله ژبه ده بیا دوج چې ده په دغه کې هم چلي دلته په بلجیم کې هم چلي په خپله جرمني کې هم چلي او په دغه کې هم چلېږي په سویزرلینډ کې دلته 3 ژبې چلي جرمني پکې چلیږي خو ډېره پکې هایلنډي بیا چلېږي ته اوس کوم ځای کې چې د جرمني ژبه پکې چلیږي که هالنډي پکې چلیږي هایلنډي زه خپله هایلنډي وایم کني ماته ویګیټ از دیر راځي جرمني ژبه ماته راځي نه زه خپله هایلنډي وایم هلته څه ټایم دی امریکا کې څه ټایم دی 10 دقیقې تېرې دي له 5 نه د ما هم بله ورځ امتحان د ذاتي ډېر سبق وایم پاڅېږم خېږم بېرته درس وایم بیا راځم بله ورځ بیا تاسو ته وایم دعا راته کوئ چې خدای پاک مې کامیابه کړي بس ټول په یو ځای باندې دعا وکړئ موږ هم درته زه کامیاب یم ډاکټر ماشاءالله تا دومره تیاری ورته وکړه په دې 6 شپو کې بس اوس دې مې ډاکټر بل ورځ مې درته چې زنګونه وویل تا راته زنګونه بیا ووهه که نه او چې ټلیفون دې جګ نه کړ سخت درته غوسه ومه که نه شنبې ورځ باندې اته ساعته بعد تا ټلیفون واخیستو سخت امتحان دی او که نه آسان دی د چي په باره کې دی د اناتمي ده د موږ خو سخت امتحانونه یې خپله مونځ وکړئ او 2 رکعته ځان ته موږ ته هم پکې دوا وکړه موږ به تا ته وکړو ښه په سترګو بس ما ته دعا کوئ انشاءالله زه خدای مهربانه دی ورکولو والا الله دی پوه شي ما مېلمانه هم فالو کوي در سره دوی ټولو ته فالو ورکوي مننه له زړونو نه مننه م له ګلانو نه مننه م له دا مینې نه چې زه په دومره ګلانو په زړونو باندې ونازولم د تاسو ګلان زړونه ما ته ډېر ارزښت لري بس ما ته دعا کوئ تاسې د هم خدای پاک مرګ مه کې کامیاب اوسئ خدای پاک هم باچایان که خدای پاک هم میلیونران که